وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دی آیت کریمه تعلق دی مقبل سره نحوی اعتبار سره خود عطف دی قصه ده په قصه او معنوی اعتبار سره دا دلیل ده په ما سبقه وهو بكل شيء عليم. دا دعوه شو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دا دلیل نقلی شه په ضمن دی قصې د فرشتو او دا مثلا مخکې لږ وضاحت هم کړو داوا درې وره ذکر شوی ده مخکې د اجرا د دلیل نه مجمله وا وهو بكل شيء عليم. بیا په عین اسنا د دلیل کې بیا معاده کړه لږ وضاحت ور سره وشه اني اعلم ما لا تعلمون. بیا چې کله دلیل تام شو د تفصیل سره بیا ذکر کړه انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. دا معنوي ربط د آیت کریمه سره د وی اهم مسلې تعلق او ربط چې هغه مسله مشهوره ده او دا غینه بحث کیږي هم په فقہ کې هم په علم کلام کې. هغه مسله ته وای مسله د امامت یا مسله د خلافت نسب د امام چې مسلمانان د ځان د فر یو اسلامی بادشاہ وټاکي اسلامی حکومت جوړول دا په مسلمانانو باندې لازم دی فرض دی واجب دی. دا مسله ورسره متعلقه نور وختونو کې خو موږ تقریبا 3 ورځې پکې تیرې او شاید اوس دومره وخت نه او یو څو اهم مباحث دي هغه ته باید چې متوجه وو. یو څو الفاظ دي هغه ځان سره ملحوظ کړئ لفظ د سیاست لفظ د خلافت لفظ د امامت لفظ د امارت او معاصره دنیا کې نن سبا کم عام چې دا لفظ استعمالیږي پښتو کې اردو کې او فارسی کې جمهوریت د دې وضاحت لکونه لفظ د سیاست عربي لفظ ساس یسوس سوسا سیاستا لغت په اعتبار سره د یو شی رعایت کول توای د یو شی لحاظ کول د یو شی اصلاح کول. صدرا مویلی حکمت کے مشہور کتاب آپ خطبہ کے وائی والصلاة علی من ساس الامت بسنوف سیاسہ. صلاة و سلام دیوی بہاغا پیغمبر چه در رعایت کڑی دا دی امت اصلاحی کڑی دا دی امت بسنوف سیاسہ فمختلف نوع اصلاحات سا فمختلف نوع رعایت سا د دوی د عقاید و اصلاح د دوی د اخلاق و اصلاح د دوی د اعمال و اصلاح د دوی د اقتصادي ژوند اصلاح د دوی معاشرتی او ټولنیز ژوند اصلاح د انسان د ژوند داس یو پهلو نشته د انسان د زندګۍ داس یو شعبه نشته چې پغې کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه راهنمایي نه موجود. نو دته په لغت کې سیاست وایي عربي لفظ په انګریزي کې د سیاست د لفظ مقابل یا متبادل لفظ اغه لفظ د پالیټکس او سیاسی علوم ته د پولیټیکل ساينس وایي. د انګریزي د لفظ مفهوم تم د کمزوري ده او د عربي د لفظ مفهوم او د معنی په لحاظ باندې زیات وسیع ده. ما مخکم تویل چې د دنیا په مخ باندې وسیع ترینه ژبه او کامله او مړه ژبه عربي ده. پالیټکس د دې عبارت او د دې کلمې معنی ده شهري حکومت صرف د انسانانو د اجتماعي وجود یا د اجتماعي حیثیت سره تعلق چاته چې حکومت وای آزاد عدالت ده پارلمان ده یو ده وبلد دې سره تعلق د دې لفظ د انسان د اخلاق او د انسان د عقاید او د انسان د قرآنی ژوند تدبیر منزل چې ورته وای دې سره تعلق نشته. په خلاف د لفظ د سیاست چې لفظ د سیاست هغه رعایت توای لغت په اعتبار اصلاح توای دا رعایت او دا اصلاح د ځان نه شروع کیږي او په ملک باندې ختمي.
د شخص نه شروع کی په ملک باندې ختمي نو په دې کې زیات وسعت موجود دا لغوي معنا سیاست په اصطلاح کې تعریفات علماء ډېر کړي دي یو تعریف باندې اکتفا کوي ځکه زیات جامع ده علامه محمد اعلی تهانوی رحمه الله هغه مشهور کتاب لیکل او فائدمن کتاب بازارونو کې ملاوي کشاف اصطلاحات الفنون هغه کې د لفظ د سیاست تشریح کوي او تعریف کوي نو دای فرمایي سیاست استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل دا اهم بحث دی ګور ډیر خلک لګیای په جسونو جمهوریت داسې فلانای داس او نوم نه وځي نه تعریف وځي چې شایتي یو شی مخالفت کې یا د یو شی تصدیق او تایید کې نو کم از کم جنگل خو پکاري دا مونږ تاسو وایو چې هر شریف علم د پر لبودی وي د معرفت امور سلساو بهر تبدیل نو سیاست عبارت ده استصلاح الخلق دا سین په استصلاح کې همیشه د طلب د پر نه د باب استفعال سین د طلب د پر نه کله د کمال د پر هم کما یو مثال هم ده فجاءت احداهما تمشي على استحياء ایوا جنې راغله روانه وا په کامل حیا نو دلته معنا ده کامل اصلاح د خلق کمزوري اصلاح د خلق نه کامل اصلاح د خلق د مخلوق کامل اصلاح څنګه حاصلېږي د اصلاح به ارشادهم چې دوی ته لار وخای ال طریق المنجي اغلار ته چې نجات ورکړي د خلقو فی العاجل والآجل په دنیا کې هم په آخرت کې هم خلاصه د تعریف د سیاست په اصطلاح کې دا شو چې سیاست عبارت ده د قوم د ملت اصلاح کامل اصلاح هغه کامل اصلاح چې هغه حاصله د دوی د راهنمایي نه چې دوی ته داسې راهنمایي وکړي په داسې لار چې هغه لار دوی ته په دنیا کې نجات ورکړي او په آخرت کې نجات ورکړي دغه مفهوم ته پکاتو د سیاست دغه داوا مونږ کولای شو او دغه داوا کې نه د چانه ډریګو نه د چانه شرمېږو چې سیاست اساساً وظیفه د انبیاء کرام انبیاء کرام صرف دې پر نو راغلي چې ځان سره یو مصلی راوړی و یو مسواک راوړی و یو لوټه دی او د سره او بیا لاړ ځان سره سیاست راوړه هر پیغمبر خپل قوم ته هغه هدایت ورکړي په هغه لار باندې روان کړي دي دعوت یې ورکړه چې هغه لار په دنیا کې هم د دوی د نجات پر ذریعہ او په آخرت کې هم د تعریف په تناظر کې د سیاست په مفهوم کې دوه نجات معتبر یو نجات په دنیا کې او یو نجات په آخرت نجات په دنیا کې څه ته وایي او نجات په آخرت کې څه ته وایي په آخرت کې نجات دغه وضاحت قران کریم په لنډو الفاظو کې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه څوک چې د اور نه بچول او جنت ته داخل فقط فاز دا خلق کامیاب دا خلق نجات مندون کی په دنیا کې نجات څه وایي دنیوي نجات دنیوي نجات د قران کریم د ارشادات مطابق عبارت ته آزادۍ قوم آزاد د غلامای زنجیرونه مات د غلامای اتکړې مات دته نجات دو شیان دی ګور یو د ازادي دویم د غلامی غلامی به ډېر اقسام لري ذهني غلامی سیاسی غلامی اقتصادي غلامی جسمانی غلامی زمون کتابونو کې چې کوم د غلامۍ تذکری دي غلام د مکتب مدبر ام الولده و غیره دا صرف جسمانی غلامان ته شوی دا نه سیاسی اعتبار باندې غلامانو نه دینی اعتبار باندې غلامانو نه نظریاتی اعتبار باندې غلامانو دا صرف جسمانی اعتبار باندې غلامان نن سبا د غلامۍ هغه تصور او شکل بدل فزیکلی او جسمانی طور په څوک پتا باندې نه مسلمان
ستا دماغ بده د پلاس کې ستا فکر بده د پلاس کې دا غلامی د بل غلامۍ نه ډیره سخته ده چې ذهني اعتبار باندې ته د چا غلام یې استا نظریه د نه مستفاده سرچینه اخلي هغه غریب پتا باندې مصرف هم نکي او ته ورته الای کار جوړ شوی هغه غریب تا باندې مصرف هم خیال دې منسات او ته هغه پر لګي خدمتونه ذکر خو الله پاک فرمای ان الله لا يغير ما بانفسهم حتى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم امام سیندی رحمه الله ډېر خپل معنا هغه فرمایي چې د آیت کې الله پاک فرمایي چې د یو قوم اجتماعي خارجي چې کومه غلامی او غلامانه زندگی ده سیاست کې غلام اقتصاد کې غلام حکومت کې غلام و دفاع کې غلام دا خارجي چې کومه غلامی ده د دینه د الله پاک تر هغه پر نو باسي تر څو چې تا په خپل ذهن کې ذهني ازادي نه وي حاصله کړ ته ذهن آزاد کا خارج کې بیا ګوره چې الله سبحانه و تعالی ته آزادوي او کنه آزاد چې ته ذهنن غلام یې او د چا په غلامۍ باندې راضي او خوشاله ظاهر خبره ده چې خارج کو بیا د ذهن مطابق بهر تقدیر نو دوه نجات معتبر شو په تعریف د سیاست یو د نجات په آخرت فمن زغزغ عن النار وادخل الجنه فقد فاز دویم د نجات په دنیا ما ته د نجات په دنیا کې عبارت آزادۍ نه قران کې مثالونه درکو ځان نه و دوه شیان دي دنیا یو د ازادي دویم د غلامی غلامی د پر ډېر اقسام ذهني غلامی سیاسي غلامی نظریاتي غلامی اقتصادي غلامی دفاعي او نظامی غلامی جسمانی غلامی ټول کې بدترین غلامی ذهنی چې ذهن د ازادي کپلسونو په خو کې د اتکړې موجود وي یو وخت په آزاد چې ذهن د غلامی ټول عمر د پربم تړلای نه خلکو مقابل کې ازادي ده د غلامینا قران کریم په دوه مواضعو کې په یو ځای کې تعبیر کړي په سوء العذاب د غلامین او په بل ځای کې الله پاک د دې غلامین تعبیر کړي پس پکون کې عذاب یو ځای کې الله تعبیر کړي د غلامین او بد عذاب بل ځای کې الله پاک د غلامین تعبیر کړي پس پکون کې عذاب بد عذاب سوره البقره آیت نمبر 9 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کے وقت چې نجات مو درکړ تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم در رسولو یې تاسو العذاب بد عذاب دا بد عذاب دو تفسیر یو تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا دویم تفسیر القرآن بالقرآن متصلا تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا سورہ شعراء آیت نمبر 15 نه شروع کا دا خبره لږ واضح شي فاتیا فرعون دوار ورشي فرعون تا فقولا ورتأوي إنا رسول رب العالمين من استازيو رسول دلتا پا منادی رسالت تا مصدر نزک لا يسن ولا يجمعو دا ورنا إنا متکلم الغیر تسنیه دا جو موسیٰ علیہ السلام ابل هارون رسال إنا رسول رب العالمين من رسولان یو دی رب العالمین پا کم پیغام بانی در تراغلیو ان ارسل معنا چی آزاد کا زمان سرا بنی اسرائیل دا آزاد کا دا دی پا تکلیف کردی دی بل زائی که فرمائی ولا تعذبهم عذاب ما ورکوا دی خلقو تا فرعون وزگورا قال فرعون وی علم نربک ایامو دستا تربیت نو کړه فینا پمون کې ولیدان صغیرا
وړوکی تاسو رحم ما ډېر احسانات کړي دي ته زما د پنجې نه د قوم آزادوي د قوم سره بد کړي ولا بستفینا او تا وخت تر کړه په مونږ کې من عمرک د عمر دستانه سنین یو څو کاله وفعلت فعلتک او تا یو کار کړه کار دستا التي غفلت چې کړه دو وانت من الكافرین او ته د ناشکر خلقونه وي مونږ قبطیانو په تا باندې احسان کړه او مونږ قبطی دی وژل د دې فلن جواب ورکړ قال موسی علیہ السلام می فعلت اکار می کړه اذن په هغه وخت کې وانا من الضالین وانا من غیر المتعمدین قصدن خو منو کړه یزوال منامه په غیر متعمد باندې ولې وکړه ځان نه مې وکړه نه زواللت په معنا د نسیان په قران کریم کې مستعمل ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ایوینه به خبره ویرا شي او بل بیا ور یاد کی په باب د شهادت کې اصول نو زواللت دلته په معنا د نسیان ملزوم او عدم التعمد دا ور سره لازم یو کار چې د انسان نکیږي په صورت د نسیان دا ملزوم ده او عدم التعمد دا ور سره لازم مقصدن خو منو کړ ففررت منکم لاړم تاسو نه لما خفتکم چې کلا اوریدلم د تاسو نه ذکر ردم چې دلته زورواکی او قانون خو نه کا قانون وای نو کم از کم دا به پیژندلې وای چې د عامت او د نسیان په مابین د عامت او د خطا په منځ کې فرق د دنیا په هر مهذب قانون کې هغه جرم چې عمدن یې کوي او هغه جرم چې خطا اند انسان نه وشي د منځ کې د اسمان د ځمکې فرق او موسی علیه السلام ګویا ورته فرمایي چې دلته قانون نشته د قانون په نام باندې شای نشته د ستاسو قاموس کې ظلم ده ځکه درنه لاړ او وهب لي لو الله پاک ما ترا کړ ربي رب سما حکمن پیغمبري وجالني او زه وګرځولم د پیغمبرانو نه اوس دغه ټکی جواب ورکړي الم نربک فينا وليدا تاسو هم مخې ګړه کړې و وتلک نعمتون آیا دغه نعمت دستاده تمنها علیا چرای دوی ماتا ان عبدت بني اسرائیل چتا غلامان ګرځولې دي بني اسرائیل د په غلامۍ کې وسولې دي د اغه سیاسي حقوق مسلوب نظریاتي حقوق مسلوب اقتصادي حقوق مسلوب اجتماعي حقوق مسلوب بشري حقوق مسلوب د بیا ما چې ما تاسو راخېږي څومره لوی سیاسي څومره لوی مدبر موسی علیه السلام څومره لوی شخصیت ان عبدت بني اسرائیل دا سوء العذاب ان عبدت بني بل ځای کې دا فرعون خپل وایي چې مونږ د دسه دوه کسانو خبره اومنو وقومهما لنا عابدون او د دوی د قوم دا زمونږ د پر عابدون عبادت کوي بالکل داسې غلامان نو يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب مفسر ان عبدت بني اسرائيل دا او وقومهما لنا عابدون دا تفسير القرآن بالقرآن منفصل خبره تغوغن د غلامۍ دوی مرحله یو د ابتدایي مرحله بلې د اخیری مرحله د غلامۍ ابتدایي مرحله د غلامۍ دا ده چې انسان د خپل اختیاراتو مالک نه د خپل کړو وړو مالک نه دی په خپل تمام حرکات او سکناتو کې بل چاته جواب دی دا د غلامۍ ابتدا دا د غلامۍ ابتدا ده چې یو انسان د خپل جائز حقوق مطالبه نشي کوي دا د غلامۍ ابتدا نو سوء العذاب دلته ابتدایي مرحله ذکر شو د غلامۍ انتها دا ده چې څوک د بچای ذبح کوي او ته ورته سن نشي بچیان دي چې ذبح او ته ورته ټس نه مسم نشي بمبار در باندې کوي ته ورته ټس نه مسم نشي دا د غلامۍ بیا انتها ذبح کوي وجنی دي ورته دی اچای بمبار در باندې کوي دا د غلامۍ انتها ده په سورۃ البقره کې د غلامۍ د سوء العذاب دغه انتها ذکر کړي نو تفسیر القرآن بالقرآن متصلا سوای یسومونکم رسول تاسو العذاب بد عذاب
انتها دې بد عذاب په کوم صورت کې و یذبحون ابناءکم علی الاولین مشمان نارینه د ستاسو و یستحیون نساءکم او ژوندۍ ساتلې لوریان د ستاسو لوریان به ژوندۍ ساتلې خدمت لپاره او مشمان به وجل چې افرادی قوت د خلکو کم یاسنی چې افرادی قوت دومره زیات شي چې کودتا وکي او نسکور مو امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې دا ذبح دغه خود دی وجه نه و چې د کم مشهور ده کله کوی داسې خوب لیدل او بیا داسې د خوب مور خوبونه مبونه نه اول نه د قبطیان او د بنو اسرائیل په مابین کې چپقالش موجود و سیاسي چپقالش موجود و بني اسرائیل او يهود د سره تسلیم دل نه د قبطیانو قبط په نام باندې چې غټه قبیله و فراعنه چې چاته و د دوی د اول نام خپل مابین کې عناد و جګړه و دوی خپل مابین کې عداوت و دنیا کې سیاسي خلک هغه په مختلفو حربو سره خپل دشمن ته نقصان ورکوي او کمزوري کوي یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم دین زیاته غلامی پر د دنیا په مخ باندې ناممکنه ده نامتصوره دې تصور هم نه کوي نارینه بچی دې څوک ذبح کوي او ته आवाज نشي کوي او لور دې نعوذ بالله د خپل خدمت پر در نبوزي استه ګوري او ستا لور او ستا خور دای بیا یې خپل خدمت کوي دا به څوک برداشت یا دې په سبل څه کېدای دا غلامی ده او سوء العذاب سره تعبیر دویم د غلامین الله تعبیر کړه پس پکون کی عذاب فلما خر تبینت الجن کم ځای ده سورہ الحجر سبا سورہ سبا دا بحث اهم قرآن کریم دسیو کتاب دی واقعا جمیع العلم فی القرآن فمونگ الہ پاک دمون از دکلی او په دغه میاشت رمضان کې څومره توهین د قرآن چکیږي نعوذ بالله الله دې رحم قاریان او حافظان باندې الله رحم رب قار يقرأ القرآن والقرآن يلعن فلما قضينا عليه الموت ارکلا چې فیصله موکا سلیمان باندې د مرګ ما دلهم خبر نکړه د پیریانو لره علی موته لګ مخکې راشه لګ د دې پیریانو حالت تر معلوم آیت نمبر 12 ولسلیمان الريح آیت نمبر 12 شروع سورہ سبا ولسلیمان الريح او مسخر کړو سلیمان علیہ السلام ته هوا غدوها شهر د زوال نه بعد هغه مزل به هم چې عام په عادي انداز د کولای نو په میاش کې بد اکراس میاش کې بد اکراس د دارالخلافه او بیت المقدس دا د دارالخلافه د بیت المقدس نه بدای روان شو ایران استخر نو میالاکت دا به سحر مزل به د بیت المقدس او د ایران د استخر په نام باندې کوم علاقه د دیپ مابین کې ولا 100 کیلومتره مزل فاصله ده ولا 100 کیلومتره مزل چې سړی په خو عام مزل بنوي نو میاش بلکې دا غنه زیات په لګي نو دا به مثلا تر 12 بجو پرې څومره دینه به بیا روان د مسبخین نه بعد شپه به وکړه په بلخ د افغانستان بلخ مروه غالبا اوس د ازبکستان په حصہ کې دې ته بدایرات د استخر او د بلخ په مابین او د مروه په مابین 1200 کیلومتره مزل 1200 کیلومتره مزل چې سړی کوي په میاش تقریبا چاغا کراس کی غدوها شهر ورواحها شهر بلخ د استخر نه په 1200 کیلومتره پروت مروه دا د استخر نه په 1200 کیلومتره باندې پروت هرات د استخر نه په 1000 کیلومتره باندې پروت دا هرات د بلخ او دې ته بدل ورواحها شهر ورواحها او د زوال نه بعد د مزل شهرون دا په مقدار د میاشتې باندې وو اصلنا له او موږ روانه کړی و د پر عین القطر چې نه د ګلټو من الجن او د پیریانو نامن داسې خلق وو یعملو بین یدیه د تر مخامخ د مزدوري کوله باذن ربي
دا ټول بالتسخير ربي الله پاک ورته مسخر کړو ومن يزغ منهم او چا بسرکشي وکړه په پیرانو کې د سليمان عليه السلام نه ان امرنا د امر زمونږه نوزکو من باور اوسکو ان دا مرتویل من عذاب السعير د عذاب د اخرتنا د ور د جهنم نو من يعمل بين يديه د مکتب کار کو سب کول يعملون له جوړاول بله سليمان د پرما اغس يشاء چدب فقو من محاريب من المساجد والقصور جمعتنا عبادت خانه مارکیټونه دا وی په جوړاوه وتماثيل او صور د شیان دا تصویر عکس التجایز وجفان او طلبي ورته جوړاوله کاسه کل جواب کل حیاز العظام لکه لوی لوی حوزونه دمر ستر طلبه ځکه د دم المستیاق په سوړه من المستیاق نو چې چاته به کوله وقدور او کټوي راسيات چې هغه به ثابت وي اعملوا آل داود مونږ ورته ویلو اعملوا عمل کوي آل داود او آل داود علیہ السلام شکریا ادا کوي وقلیل او ډیر کم خلق دي من عبادي ته بندگانو زما کې الشکور شکر گزار خلق فلما قضينا عليه الموت ارکل چې فیصله موکړه د باندې د مرګ ما دلهم خبر نکدوی لرا دی پریانو لرا علا موتی پا مرگ دی دبانی الا دابت الارض مگر اغی اینه یو دابی حشری دزمکی تاکلو چه خواللای منسا تو آمسا دی دا فلما خرم ارکل چه اغرزی دا تبینت الجن علمت الجن عرفت الجن پویشوال پریان اللو کانو کچی روائی دا پریان یعلمون الغیبا پا غیب بانی پویدلائی ما لبسو دغا پریانو با وقت نو ترکڑای فی العذاب المحین پا عذاب سپکون کی دا سپکون کا عذاب سو دا دوی تسخیر دا دوی غلامی نو قرآن کریم دا غلامی نصر تعبیرات ہو گیا دعا سپکون کا عذاب په سورہ سبا او بد عذاب په سورہ البقره دی بد عذاب دغه یو تشریح وشوله دی ابتدائی مرحله په سورہ شعراء او بل تشریح متصلا وشو هغه د انتهایی سو غلامی په مقابل کې ازادي ده ازادي ته الله پاک یو ځل نجات ویلي او ما غ سورہ البقره دلیل و اس نجینا نجات ورته ویلي ازادي ته الله پاک یو ځل احسان ویلا ازادي د الله پاک لو ربانی سورہ قصص دا ځای مونږ سي دلته سورہ احزاب پکاره یو ځل قصص تراش آیت نمبر 15 سلام وایا چا د دې غلامۍ حیثیت درته معلوم شي ان فرعون تحقیق سرا فرعون علا فی الارض جاوز فی حدود الظلم په حدود د ظلم کې ډېر تجاوز او زیاتای وکړ وجعل اهلها شيعا او ګرځا اولو اهل دې زمکه شيعا طبقه د انګريزانو د سیاست په خواني غټه پالیسی دا ډیوایډ ان رول ورته وای وی خلق تقسیم کا خلقو کې اختلاف پیدا ک بیا مزه پوای نو دو طبقات ته ټولنه تقسیم ما یو محروم طبقه وا بنو اسرائیل او بل مسلط مراعات یافته طبقه دی ویلج کلاس وستوای د دوی په اصطلاح باندې مراعات یافته طبقه ټول وزارتونه ټول اقتصادي وسعتونه سہولیات پروتوکول نظامی دا ټول دلته مهیا قبطیان دې تشیع و طبقات مختلفه طبقاتي نظام مرتوي نتیجه څه شو یستضعف طائفه منهم کمزوري ساتلی و طائفه منهم یو ډله د دوینا او د کمزوري انجام داو یذبح ابناءهم جعل الاول بچیان د دوی چې اسنا چرته د آزادۍ پیغمبر پکې راشي
اسنا چفردی قوت زیاد سیدی دی خلقو ویستحیی نساهم او ژوندی بستل نساءهم لوریان د دوی انه تحقیق سره دا فرعون کان و من المفسدين د مفسد خلقنا اداره ډیره پسیده والله فرمای ما سکوا ونريد ام اراده وکړه ان من چې احسان وکړه الذين فوقسان باندې واستضعفوا چې دای کمزوري ګرځولې شوی او جبران د جبر منامه کم ځای نه و ادا د صيغه مجهوله ما مخکې درته وی چې تعلق د فعل د مفعول سره دا په جبر د مفعول تعلق د فعل د فاعل سره په اختیار د فاعل او تعلق د فعل د مفعول سره دا په جبر د مفعول ضرب زیدون الیتیم زید را پاسې د یتیم نو یتیم په دغه والو کې صاحب اختیار نه صيغه مجهوله ونريد امن اراده وکړه ان من چې احسان فول الذين فوقسان باندې واستضعفوا چې جبرن کمزوري ګرځولې شوی او تمام حقوق د دوی نه سلب شوی او فل ارض پزمکه کې او خدای پاکا څه احسان دې ورسره کاو صرف جنتونه دې ورکاو وینا دنیوي حالت بدلاو ونجعلهم ائمه امونگا وګرځو دوی لرا امامان د سیاست امامان د دین ونجعلهم امونگا وګرځو دوی لرا الوارثین وارث تزمکه دزمکه اختیار ولا ورکم او دینی اقتدار ولا ورکم دنیا کې د دینه خصيفت بیا بل نشته د مسلمان ده چې په خپل ازمکه په خپل وطن د اختیار مخبني او اقتدار د هم دیني شي دغه دنیا نه جنت جوړي یا دې دنیا نه جنت جوړيږي چې دا دوه شیان یو ازادي چې اختیار د خپل او دویم اقتدار چې د دین په اساس بنوي چې پرشتیا د ټیم چې دا دنیا بیا جنت نو دا احسان الله پاک ورته ازادي په دریم ځای کې الله پاک ورته نعمت ویلي دي ازادي ازادي ته الله پاک نعمت وای سوره احزاب آیات نمبر 10 وَإِسْتَقُولُوا یاد کا اغا وقت چتا اویل اللذی اغا زید بن حریصتا انعم اللہ علیہ چی انعام کرو اللہ پاک دبانے زینب بنت جحش دغه نکاح رسول پاک د خپل آزاد کرده غلام زید بن حریصه سره وتاړ طبيعتونه ونه لګید طبيعتونه نه لګید زید بن حریصه هغه طبيعت جدا د غلام په صفات باندې فاتح شو او زینب بنت جحش خو د لو خاندانونو سره تعلق طبيعتونه خراب ونه لګید نو زینب بنت جحش مبارک کې زید بن حریصه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وای یا رسول الله طلاق ورکړه طبيعت نه لګي ويستقولوا یا کا اغه وخت چتا اوین الذی اغه زید بن حریصه انعم الله علیه چې انعام کړی دی الله پاک د باندې و انعمت علیه او احسان انعام دې کړی دی تا په د باندې سده ورته وی امسک علیکا زوجکا تا کنټرول کا ځان سره بیبی دستا وتق الله او ویریګه د الله خبره دلته انعم الله علیه وانعمت علیه اغه زید بن حارثه چې الله په انعام کړه او تام په انعام کړه الله پاک انعام په کړه دغه لاندې مفسرین فرمایي بالتوفیق للاسلام والایمان زید بن حارثه باندې د الله پاک انعام سو چې توفیق د ایمان او د اسلام یو او د انعمت لاندې راځي مفسرین وایي یا رسول الله اغه انسان چې تا په احسان کړه او هو التحرير والاعطاء ازادي آزاد کړه او هو التحرير والاعطاء آزاد کړه نورم ډېر احسانات خو واضح احسان پکې ازادي دی غلام د پر لوی نعمت ازادي نو دې ځای کې د ازادۍ نه تعبیر وشو په نعمت نو دو نجات معتبر شو په مفهوم د سیاست یو نجات په دنیا کې بل نجات په آخرت نجات په آخرت کې او ذکر منزوز عن النار وادخل الجنه فقط فاز نجات په دنیا کې ازادي نو سیاست عبارت څه ده نه چې د قوم د سره راهنمایي چې دغه په نتیجه کې د دوی دین داسې آباد شي
چې هغه سبب شي د پر د دې چې د خلک جنت ته پلاش او دویم چې د خلک په دنیا کې آزاد د غلامۍ نه دې ته سیاست دا کار د انبیاء کرام نن سبا زمانہ کې سیاست سره داسې لوبه کېږي لکه د ازدادو د قبیلې نه سیاست په منافقت کې استعمالي زیات سیاسي انسان هغه چې زیات منافق دا سیاست په معنا د منافقت نه یاد دا خود د مسلمان او د عالم سره نه دا خود د انسان سره نه دی پکار انسان باید دی منافق انسان باید چې دا مخلص دا سیاست نه دا اوریجنل حقیقي سیاست دی چې دا په دغه تفسیر باندې مفصل استثناء الخلق بارشاد من الطريق المنجي في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة دا بالکل شوا د انبیاء کرام مشترک ټول انبیاء کرام هم دې لپاره ما درته ونه د قران کریم نصب العين هم هغه آیت کریمه والذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله په تمام ادیانو باندې غالب دې دې پیغمبران راغله دا د قران کریم نصب العين امام ابن خلدون رحمت الله علیه فرمای سیاست دو قسمه یو توای سیاست شرعی دویم توای سیاست عقلی هغه اصول هغه ضوابط چې هغه د خلکو د ازادۍ لپاره او د خلکو د حقوقو د حفاظت لپاره ذمہواری دا نتیجه د عقل انساني انسانانو د ځان نه جوړ بیا د سیاست عقلی وای او کدا مستفادو د شریعت او د وحینا بیا ورته سیاست شرعی وای علماء تقسیموي درې اقسام یو توای سیاست الملوک دویم توای سیاست العلماء دریم توای سیاست الانبیاء سیاست الملوک بادشاہانو سیاست د اله په ظاهر باندې د خلق د عدالت د قضا د روډ د محکمه د پارلمان د میټینګ او د دادی او د د پچهانو تعلق د انسانانو د شخصي او باطینی مانوي ژوند سره نه دنیا بچان د دینه باسونه چې د خلکو اخلاق څنګه د خلکو د قرآني ژوند تربيت څنګه د وړو مشمانو تربيت څنګه دې سره د دوی کار عقیده څنګه د سیاست الملوک دویم د سیاست العلماء والوعاظ هم چې وعاظ خطیبان علما دغه سیاست بیا په باطن بنی فقط د خلکو د باطن اصلاح دا علما دي تقریرونه کوي کتابونه لیکي جلسې کوي او د ټولو کې په ظاهر باندې نه په باطن باندې مهنت عقیده داسې وساته اعمال داسې کوي اخلاق داسې ساته بل د سیاست الانبیاء د انبیاء کرامو سیاست په ظاهر او په باطن پر دواړو انبیاء کرامو سیاست په ظاهر او په باطن پر دواړو لہذا اکمل ترین سیاست د انبیاء کرامو واست چې د پیغمبر ځان وارث غاڼي تبم دغه اکمل ترین سیاست د حصول کوشش مهنت بکې انسان په مهنت باندې مکلف چې نتیجه در خو دې الله په اختیار کې نتیجه راوځي ستا په ژوند کنه راوځي مهنت خو پکا سیاست په یو بل بنیادی تقسیم باندې دوه اقسام ته منقسم یو ته وایي سیاست عادله دویم ته وایي سیاست ظالمه یا یو ته وایي سیاست مساوی او دویم ته وایي سیاست فرعونی سیاست فرعونی او ظالمه لا یو سیاست مساوی او عادله دا بیام یو ځکه په انبیاء کرامو په تاریخ کې موسی علیہ السلام په ځکه یادې چې د انبیاء کرامو په تاریخ کې د لوی جابر ډیکټیټر انسان سره سخت ترینه سیاسي مقابله موسی علیہ السلام کړې دا او چې قوم یې آزاد او په دې آزادۍ کې دا کامیاب هم او د دې سیاست اصول د دواړو طرف کا ظالم دی او کا غیر ظالم عادل د دواړو اصولم قران کریم ذکر کړی دی په اکمل وجین و تم تفسیر زکه په دا مشهور عبارت کې لکل فرعون موسی عبارت راځي دا څه نوې خلک چې د هر نمروز د پر ابراهیم د هر ابو جهل د پر محمد علیه الصلاۃ والسلام او دا عبارت زیات مشهور لکل فرعون موسی زکه دا یو پس ظلم بربریت باندې سخت مشهور دی په دنیا او د بل په شدید ترین مزاحمت باندې مشهور
داس مزاحمت وکړه چې لګوند خلک د ډیرو ظالمانو نه آزاد. سیاست دوه قسمه ظالمه او فرعونی او سیاست عادله او مساوی. اصول د سیاست ظالمه او فرعونی د فرعون د سیاست اصول سو نو مختلف اصول. یو اصل دا د تمام قوانینو نازان بلتر ګڼل چې ماته هیڅ قانون متوجه نشي، هیڅ یو ظلم کې ز چاته جوابدeh نشم، چې په تمام حرکات او سکنات او ظلمونو کې ز مطلق العنان و زما په هیڅ حرکت باندې څوک اعتراض نشي کوي. په دې غرض باندې او د دغه مقصد لپاره دعوه د الوهیت کوي، د خدای دعوت. فرعون ځان پیژنده نه مخ ځان پیژنده چې نه مخ. بعض ضعیف روایت مطابق اسرائیلیات وې شپې بچ ته دای په کې و کمرې ته بننه او د ځان دا وخت به زوړل کمره کې وی الله ته به زری کول. خدای خو نه ما بس د خلک مې مبتلا کړي. والله اعلم په صحت دې عبارت باندې د حرباول استعمال اول ګوردای تشناب ته بته دایب لټرین ته ولته به ډیر ستر حاصل محصول به وضع بدبودار دې باوجود د ځان ته وای چې الہ یم. مقصود یې څه؟ مقصود یې مداشه د ظالم د جابرو د خلکو حقوق سلب کړو، د خلکو وینس کلا او الہ وای د ته چې لا یسأل عما يفعل وهم يسألون. الہ هم دې ته وای دنه بد د حرکت څخه پښتنه نه کوي. نو اول اصل دا د خپل سیاست د پراوزه ک چې د تمام اختیاراتو کې مطلق العنان آزاد شي. دعوه د الوهیت. سوره النازعات آیت نمبر 11. اذ بلا فرعون لاش فرعون تا انه د تغا سرکشی کړي دا فقل ورته اویا هل لك مایلون رغبتون رغبت تشتا الى اندی خبر تا او دی عمل تا تزکا چزان پاک کی و اهدیکا زبدرت اخیم صراطا ولرا ذاهبا الى ربک دا سلار چ الله پاک ته بدرت رب دستا ته براسی دی فتخشا تاکي بخشيت راشي فاراه دے موسی علیہ السلام اخذ فرعون تا الآیت الكبرى المعجزة الكبرى لویا معجزہ فکذب تکذیب وعصا نفرمانی وکړه ثم ادبر بیشاو ګرځولا یسعى او منډه والے کوشش کو فی ابطال امر موسی دا د موسی علیہ السلام کم د ازادۍ تحریک دا چې دا دباو فحشران خلق راجم فنادى اعلان عك فقال ويوي انا ربكم زرب معبود متصارف دستا يم الاعلى چدير وچت انا ربكم الاعلى امداد دي خاطر نو دا یو دوی مسله ټول خلق د خپل ځان غلامان غنل ټول خلق د خپل ځان غلامان یو په سوره شعراء کې تیر شو اول مثال سوره المؤمنون آیت نمبر 10 15 سالو شروع ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا مونږ واستول موسی علیہ السلام او د دورور هارون بآیاتنا دلائل زمون سره او سلطان مبین په یو دلیل واضح سره الی فرعون تو ملائه او د مشران او مشیران ته زکه دا مسلطه طبقه فاستكبروا دای تکبر کو زنون غټي محسوس کلو کانو د قوم عالین قوم ظالمان متکبرین سوي فقالوا وي انؤمنو ایا مونږه تصدیق کول بشرین د دوه انسانانو مثلنا چې زمون ګوند دي او قومهما او قوم د دوی دواړو لنا زمون د پر عابدون غلامان عبادت داس غلامان دي لکه عبادت
ټول خلق ځان د پر غلام او غلام ګڼل کم یو انسان چې ځان چې بل انسان غلام ګڼي او د انسانیت او د آزاد انسان حیثیت ولا نه ورکړي حقوق دویم نمبر خبره ده حقوق خود نه ورکړي دوا اصل دریم مسله معیار د شرافت ماده او مادي وسایل ګرځول معیار د شرافت ماده او مادي وسایل منل او ګڼل نن سبا هم دغه فتنه په ټولنه کې هغه انسان محترم وي چې سره پیسې زیات هغه انسان محترم وي چې سره پیسې زیات خلک دغه احترام سرمایه د معیار د شرافت دا فرعونی اصول عربی کې متل دی وی الاغنیاء هم الاغبیاء وی دا مالدار خلک د خدای جاهلان وی دا غبیان دا ډیر غبی مفهوم ځکه چې دا خوړکوالی نه داسې ستریږي چې نزولای دی په د چوکونو کې او د دې په کورونو په وجرو کې دا غریبان وسرای او دا خوړکوالی کې یو مالدار سړي زوی ډېر نزولای او ور زیړ روزي چې دای کم د حماریت حرکت کوي غریبان ورته ویل نشي چې دا بد کوي بد خبره وکړه چې هر خبره کوي ورته بالکل د نحق ماز دی بالکل دا توتاوله خبره خو کانی کرخه غریبان هم د خدای کار کا کړ دي دی الله پاک بندگان نه دي مخلوق بندگان نو دای دغه شان راستر دا شان راستر شي چې داسې په خيار ټولنه کې کېناوي داسې احمق بغږیږي چې حیران وي دا سبب غریب انسان خو چې په ټولنه او محله کې اوسېږي او دای خبره کوي کټر عقلمند خبره او کې خلک ته کله تجبیرانش ته دې خبره نه جوړه چې ته دلته خبره وي هغه غریب وټه شي هغه هر خبره چې کوي نو سوچ وکړي چې اسنی چې بیا مې سوچ پک ډېر چلاک ستر ډېر وخیار ستر او بهرحال نن سبا دنیا دا فرعونی اصول باندې روانه معیار د شرافت فرعون با سرمایه ماده او مادي وسایل ګرځول چې چا سره به سرمایه وا چا سره به ماده وا چا سره به مادي وسایل استقبال وي خلک چا سره به علم چا سره به پوهه وا چا سره به سمج و چا سره به غیرت و چا سره به قومي حمیت و نه دایس خلک هم او بس اله پیسې سرمایه چې د دې چا سره بس دا ډېر لوی دا فرعونی سیاست اصل دا زبتا او دا د ظالم سیاست اصل او زبتا سوره زخرف قران کریم جمع کتاب د ګرار سشتا فمونږ اله بستا تو جزئی مسائل پکې لیدل دي دمونه مولیدل اسقاط مو پکې لیدل دعا بعد سنت شتا مڑی آوری نہ آوری دا ٹکی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں علامہ اقبال ذکر وائے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرام بے توفیق پناہ نہ بدلے گی قرآن زان پر سرہ بدلے خود بدلتے نہیں پناہ نہ بدلے گی قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن بدلوی ہوئے کس درجہ فقیہان حرام بے توفیق دا د حرم فقیهان ولې دومره به استعداد شو ولې بس دومره به توفیق شو آیت نمبر 51 اول مقابله شروع کش پک سالوي موسی علیہ السلام او د فرعون ولقد ارسلنا قسم دی استولوا موسی علیہ السلام بآیاتنا زمون آیاتونو سراینا فرعون تا وملائه او د مشران و مشیران تا فقال ویوی انی رسول رب العالمین ز پیغمبر دی رب العالمین یم فلما جاءهم ورکل چراغی دا پیغمبر دوی تا بی آیاتنا گورا موسی علیہ السلام سره سدی پیسې نشتا ور سره مال او دولت نه آیا علم دلائل دا ور سره دی ولما جاءهم ارکل چراغ دوی ته موسی علیہ السلام بی آیاتنا زمون آیاتونو باندې اذاهم فورا دوی منها د آیاتونو دلائلنا یضحكون خندل جاهل انسان په علم پورې خان
الناس اعداء لما جاهل انسان علم پر خان وما نريهم امونگا نخدلو دویتا من آیتین سموجزا الا هي اکبر مگر دا بدیر دویوا من اختها من مثلها السابق واخذناهم او دویم اونیول بالعذاب فعذاب سر لعلهم فرد دي يرجعون چدی واپس شي شرکنا وقالوا دیو یا ایها الساحر او ساحرہ الغالب على السحرة دا چراشی انشاءاللہ بیا خبر کوس دلتا مهمه دانا دا وقالوا دیو یا ایها الساحر فرعونیان موسی علیہ السلام تا آوازو که یا ایها الساحر یا ایها الغالب على السحرة منای داوکا بیا بی حکمت در تورست ہوائے واغه څوک چې په ساحرانو باندې غالب راغلی ادعو لنا आवाज وکزمن په حق کې ربک رب دستاتا بما په ایغه استجابت دی دعاګانو سره عهدا چل پکې وعده کړی دا عندك دتا سره چې د عذاب رنه اوچت کی اننا یقینا لموتدون يديخ فلاون کی فلما كشفنا عنهم ارکل چلر مخلو د دوینا العذاب عذاب اذا هم ينكسون دوی خپل وعده ماتوله نو فرعون به د خپل ځان د استحقاق د پر څه دلیل وي چې زول تکلایم ولې مستحق دي چې په دې چوکۍ د ناس یم ولې نه کوزیګم ونادى فرعون او اوه فرعون في قومي اعلانك فرعون في قومي فقوم ذلك قال ويم يا قومي او زما قوم علي سليم ملك مصر ايا ند زما پر ملك مصر بس شهيد مصر څه دلیل نشته څه علم څه اخلاق نشته بس شهيد مصر وهذه الانهار او دغه ویلې د ازمادي دریای نیل او دغه شان بحر روم زما په د کنټرول کې روان دي تجری چې روان دي من تحتي فی ملکیتی زما په ملکیت اده د کټ لاندې نه روان اده په ملکیت کې افلا تبصرون آیات سنوي نه ام انا خیر ایا زبیتر من هذا الذي دې سړینا هو ماهینون چې دای ضعیف دی مالی وسایل ورسره نشته ماهین ضعیف کمزور دی ولا يكاد يبين او قريب نه يبين چې دای واضح خبرو کې فلولا القي عليه اسوره دا اوس بیا ګوره کچره دای واقعي پیغمبري فلولا القيا یا ولنه دا ورزيدلي عليه دبانه ولنه دي ورزيدلي نازل شوي عليه دبانه اسوراتون کانګن واخي کانګن ازننه چلاستا چ من ذهبين د سرو زرو کانګن ور سره نشتا راډو غړې نه د پلاس کړي مثلا د دې معاصره ترجمه بداسي دا ګوره پلاستیک کړي چولې وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه کمزورې ده چې پلاستیک غړې چولې ده ماسره د راډو غړې اسی د دنیا په مخ باندې چې په بادشاہ دومره بیا کړی اذا كان الغراب الدليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چې د قوم بادشاہ دومره بیا کړی چې په دوه خبرو پسې سوچ چې د کنګن پلاس کړی دی او کنه د جامع سپین دي کتوري د دانش په مقابل د علم په مقابل تبم د دغه مشر نام دا توقع ساتي چې دا به د خلق د خیر په لار باندې روان ان خیال استو محال استو اسی له منصوب دی او خیال خپل وای الله پاک باندې پسې ولولا القي عليه لو ولند ورزدلی دبانه اسوراتون کانګن من ذهبن د سپینو زرنا او جاء معه اول ند راغلی دسرا الملائکه فرشته مقترنین متتابعين پر لپس چې د تصدیق کوي الله فرمای فاستخف قومه بوقوف يخفل قوم استخفاف العقل لما قوس دی فرعون اخفل قوم بوقوف يرغمال عقل تنسال فاطاعوه ندیم بیاکل خلق د دې اطاعت وکړه انهم كانوا قوما فاسقين تحقیق سره دوی وو قوم الفاسقين قوم فاسقه
نو دای بل اصل درې اصل څلارم سیاسی قتل کول څلارم د سیاست اصل سیاسی قتل او دا اوسم په دنیا کې اوسم عملی هغه خلک چې ځان سیاست د چانه په خاطرې کې ورته محسوس یره دا سړی په ټولنه کې روان د زمانه مختکی او د ډېر لوی صلاحیتونه دي نو خلک ورته د مرګ د سیسه او منسوبې جوړوي او ډېر مواضیع کې په ډېرو ځایانو بس په داسې پورا اسرار طریقې سره یې مړ دي ته سیاسي قتل سړی مخه ته وډار شي دی او چانه خپل سیاست ورته په خطر کې محسوس سیاسي قتل کول دا ماغه ذکر په سوره البقره کې یو ځل بیا راوړي هغه مخکنه آیات باندې مکافي یذبحون ابناکم ويستحيون نساءکم دا سیاسي قتل نه بلس یعنی بالکل هغه ټولنه چې نن سبا نافذ او حاکمه په دا دنیا باندې تبوای چې دا بالکل په هغه وخت کې څلور اصل پنځم اصل سیاسي رشوت ورکول او د رشوت په نتیجه کې د خلکو نه ضمیر اخیست سیاسي رشوت ورکول او د رشوت په ذریعہ د خلکو نه ضمیر او ازادي د رأی اخیست بس دا پیسې واخلا زما ولا خبره وکړه دا پیسې واخلا زما په مقابل کې وګوره نه وچاتی بس کلب پسې ولګ رایت نواخل سیاسی ازادي سلب کی نظریاتی ازادي سلب کی د سیاسی رشوتونو په اساس دا په دنیا کې دومره ډیر روان پارلمانونو دا سیاسی رشوتونه شروع یو د خلکو رای دا فرعون سیاسی رشوت ورکو د خلکو نه رای وا سورہ شعراء آیت نمبر 1 فلما جاء السحرة هر کلا چرالل السحرة سحران مقابله د موسی علیہ السلام ته د مقابله نه مخکې د فرعون سره خاص میټینګ یو خاص یو مشوره ور سره وکړه پټ ځای فلما جاء السحرة ورکلا چراغ الساحران قالوا دایوه لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا ایا زمونږ د پر بس پیسې به ملاو شي ان كنا نحن الغالبين کومګه غالب راغلو کوم موسی علیہ السلام مدرته نذکور ک څه پیسې مې ملاو شي فرعون ورته ته پیسې د وسه به زو وزارت ترکو ما مشیران باندې وزارتونه به درسره وزارتونه درکو پیسې خو بنن یو سبب نه او بلګي وزارت درکو قال دعوا نعم او پیسې خو پیسې بای وانکم او تحقیق سره تاسو اذن پدې واقع من المقربین د مقربین نبش لدی زما وزارتونه بدرکم د ځان سفیران به موټکم د دنیا په مختلفو ریاستونو کې دا سیاسي رشوت سو اصله پنځه پیغام د دلیل جواب په زور د دلیل جواب په زور سره د دلیل جواب قانون دای سره په دلیل باندې وره خو دلیل خود سرهونه دلیل د سره نو دا مناظرو کې چې د چا سره دلیل ختم شي بیا غوسه د دلیل جواب په زور دا د بلس کله به محکم کو غلبه کو بس غوړې به شروع یا زداو کوم بیا زداو سورہ طه آیت نمبر 1 قال دوي فرعون آمنت له ایتاسو تصدیق ساتو د پیغمبر قبل ان اذن لكم مخکې د دینا چې ما اجازه درکړو تاسو ته انه دا موسی علیہ السلام لکبیرکم معلم دستاسو الذي اغا علمکم چې تعلیم درکړو تاسو ته د سحر کله چې ساحران مسلمانان فلو قطعنا ایدیکم خام خبرکم لسنا دستاسو ارجلکم اخپی دستاسو من خلافین دل بدل گڑوڑ اوس ګوره د دلیل جواب په زور ده
ولو صلبنکم او خامخبو تاسو را زوړن کوم فی جذوع النخل صلیب مکا فی جذوع النخل علی جذوع النخل پغسټو د کجورو باندې ولا تعلمون او زرد چې پوي بشي تاسو ايونا شدو چې کم یو په مونږ کې دی زکه د موسی عليه السلام خدای عذابن په اعتبار دی عذاب او ابقا او سو کم یو زیات بکی پاتې کېدون کېده خو دوی تم الله پاک هدایت کړو په درجات ربط القلوب متویل ربط القلوب درجه کې الله پاک هدایت ورته کړو نو د دې جواب ته ګوره قالو دیوی لن نؤثرکا از کلب مونتا تترجی درنکو علاما جاءنا فا اغو شیانو بانی چه مونتا راغلی دی من البینات وضح دلائل ورد دلیل ورته داسې نه وای چې مونږ ته موسی عليه السلام پیسې راکړي داسې ورته نه وای چې مونږ ته موسی عليه السلام وزارت منله نه دلیل خبره ده مونږ سره دلایل دي د دلایل په بنیاد باندې صرف د دستا د وجود او د جسم د بخې ته زه ترجیح نشم ورکوم قالو دیوی لنو سرکا اس کلب ترجیح درنکو تا تعالی ما جانا فا ابو شیانو بانی چراغ مونتا من البینات یوزیح دلائلنا واللذی وعلا اللذی او پا اغازات بانی بم ترجیح درنکو فترنا چه مونگی پیدا کریو فاقزی ما انت قازین فیسلو کتب ففعل تا اکما اغاس انت قازین انت مریدو ہو جتے ارادہ لرے انما تاکی اکسرا خبر دادا بلانا دا تقضی هذه الحیات الدنیا فیصلہ باکیتا فدغ جوان فانی دا بل اصل دی دلیل خبره دی دلیل جواب پزور ومخیرانه اصل د سیاست حق دباو کول په پروپاګاندا او په تبلیغ سره د ملته داسې میډیا لرله لکه نن سبا په دنیا کې دغه میډیا چې چالي میډیا ډېر زیات اثر لري په تحول راوستلو او د خلکو په ذهن جوړولو یو امریکایي وایي د میډیا معنا کوي هغه وایي چې میډیا عبارت ده د عقلمند خلکو په ذهن باندې ساحرانه جال اچول چې عقلمند خلکو په ذهن باندې ساحرانه جال واچوي او لیونی بیوقوف دته میډیا نو د حق د باو کول او پروپاګاندا سره د حق د باو کول په غلطو تبلیغاتو سره دا د فرعون اصول او د سیاست هم دغه سوره توها آیت نمبر 3 قالو دوی وای ان هذان انه شاندا انهما یا انه شاندا د هذان دغه دو کسان له ساحران د ساحران دي صالح السلام هارون علیہ السلام یادای یریدان ان یخرجاکم اراده لري چې تاسو او بس من ارضکم د ازمکو د تاسونا به سحرهما بصیر د دوی سره و یذهب او دوی اراده لري چې ختم کی به طریقتکم به دینکم دین د تاسو المصلا الاشرف الافضل د دایره د چې د تاسو محترم دین دا در خراب دغه شان په سوره مومن ام دا پروپاګاندا ذکر سوره مومن آیت نمبر 25 لروشتمه سپاره وقال فرعون او فرعون زرونی تاسو ما پرېږدئ اقتل موسی چې مړکم موسی ولیدعو او دای د آوازو کی ربه رب خپل ته ولی موسی علیہ السلام سره دی ولې نه لګي انی اخافو زیرګم ان یبدل دینکم چې تغییر بدر در ورکی دین دستاسو ته او ان یظهر فی الارض یبرح کرا کی راوچت بکی پزمک کی الفساد فساد په جوړ کی خدا سے مفسد غوندې ما تخکار د موسی علیہ السلام په خلاف هغه پروپاګاندا د کول د حق د دبا نو دا اصول د فرعونی سیاست د ظالم سیاست مقابل کې د موسی علیہ السلام یا د سیاست عادله اصول نو یو اصل داو د روحاني ارتقاء لپاره د یو الله عقیده او تصور ورکول یو الله ومنه ځان د پاس روحاني ارتقاء مادیاتو کې ما منهمي کې ظلمونه ټول د دیو جن راضي چې خلق په مادیاتو کې منهمي نو د روحاني ارتقاء لپاره
دیو الله تصور ور فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى سورہ نازعات دویم دی مظلوم قوم دی مظلومیتنا وباسل غلام قوم دی غلامین بچ مظلوم قوم مظلومیتنا وباس او غلام قوم غلامیتنا بچ سورہ القصص ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض امونگا دا اراده وا چې دې کمزور خلکو باندې مونږه احسان څنګه احسان ونجلم ائمه ونجلم الوارث مونږه دای امامانم جوړ او رسای چې د زمکه مالکان دي دا دوی غټ وشو دغه شان هغه مخلوق الحال او محروم الحال طبقات چې د خپل بچي دی وجلو دغه پښتنه به نشو کوله ای کې دومره استعداد پیدا کول چې د دنیا قیادت د دنیا مشرتوب دا د موسی علیه السلام د سیاست اصل د ځان نه بعد یوشع علیه السلام پرې خو یوشع علیه السلام نه بعد سلطنت د یهودو او د اسرائیل خو دغه نه بعد ورسته شو غټ سلطنتونه جهادونه یوشع علیه السلام په قیادت یو مغایت د دې پرام دلیل دی ونجلم ائمه ونجلم دا د موسی علیه السلام د سیاست اصول یا د سیاست عادي بل د لفظ د خلافت په لغت کې خلف نه ماخوذ خلف یا خلف په تسکین د لام سره بد جنشین توا چې مخ کې سړی خی او د د په ځای باندې داسې خلک کین لاري خسړی فرض او د د په ګردۍ باندې داسې نه اهل بچای کین چې پلارم رسوا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات الله فرمای دینه بعد داسې خلک رالل خلف اضاعوا الصلاه منځي ځای واتبعوا الشهوات د شهوات اتباع یو د خلف مناسب مستعد جانشین کوي مخکینه کس هغه مستعد هغه وفات شي څه پیوش هغه په ځای باندې بیا راشي بل انسان او هغه د باندې یو خسر به دې ته خلف لکه موږ استاد د دوی عبارت په شعور سلف او خلف خلافت څه ته وایي نیابت النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیابت فی حراست الدین و سیاست الدنیا فی حراست الدین د دین په حفاظت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیابت و سیاست الدنیا او د دنیا په سیاست په دغه دوه کارونو کې چې څوک نائب د پیغمبر شي د دین په حفاظت او د دنیا په سیاست بس بیا دې ته وایي خلافت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نائب امام ابن خلدون رحمت الله علیه معنا کوي حمل الکافه ټول خلق د تحمل وای چوي برابر کې واړوي سیخي کې علا مقتضى النظر الشرعي په مقتضى د نظر شرعي هدایت شرعي نظر شرعي الهام شرعي چې سوای غیر په مقتضى باندې خلق برابر فی مصالحهم ومصالح د دوی الدنیویه والاخروی الدنیوی او اخروی قریب الفاظ دیتا خلافت امامت او امارت دا دو الفاظ دی خلافت سره فرق شتا نو متقدمین علماء فرمای نه اشتفا کم شاید چې خلافت تا دیتا امامت امام و امامت بیا دو قسمه یو دا امام صغیر امامت صغرا دا دل منظور هو نن سبا میاشت رمضان دا میاشت رمضان دی پرای چې خلک ځان په بچ کې دي منظور زمونږه مولیان مزه ته مخ کې خوشي بس لکه یو کلام نفسي چې روان دویون کا دویون نحل هغه وحی به رسول پاک ته کله کله د مچۍ د زمزمه په صورت کې راځي بس ځنیږي حقا چې درسه قلقلاو نه مبتدی په خدای کا پایت کوئی شي نه امام الله کا پایت کوئی په دغه منځونه به موږ ځان خلاص یو مولا چرته امامت کړو بیا یو مقتدی شاته راغله نو ام مقتدی د مولا ته چې مولوی صاحب تراوی وشو او کواشتا وستا وې د جمعه کې ګرد نوی نه چې ګرد موچت کړه
نو دا سي ګردونه خلک څوک چې جمعه ته د پګړې و د ټوپې سره د پګړې و د پټکی سره پورا شي نو اخرانه سلام چې ګرځي د دې مشر و د دې سړي هغه پګړې په غاړه پراته سم پلوانی نو چې دومره تنه پزار به خپل بس فرض وکړه سنت وکړه او وتر واجب وکړه آرام یو مکه وا تروی دي تانی و په دې نه خبره نو دې امامت صغرا او دا امامت صغرا د غلامۍ د پرغټ غړوندای د نن سبا دا امامت چې چا په غاړه پریوته لوی غلا یو د امامت عظما الامامه العظما په نام یو کتاب د ځان پراو الامامه الكبرى الامامه العظمى نو امامت عظما او خلافات دا یو الفاظ فرق ورکنش حمل الكاف على مقتضى النظر الشرعي في مصالح الاخروي والدنيوي الراجعه اليها ابن خلدون رحمه الله دا کتاب تعریف ابن خلدون یو کتاب لیکل هغه به سړی ځای مقدمه د تاریخ یو د تاریخ یو مقدمه ده او دوه جلدونه کې عام ده ا مقدمه ډیره مهمه ډیر زبردست مباحث کړي امام ابن خلدون رحمه الله بانی عمرانیات مؤسس عمرانی علوم دا غرب چې مستفاد کړي دي د غرب خپل اقرار کوي چې د عمرانیات علوم موږ د مسلمانانو نه غستي موږ د مسلمانانو د امام ابن خلدون نه غستي دا جدید چې کم ساينس ده څلور اصول ما درته ذکر کړی اوس دا مشهور ده چې دا د کوپرنیکس فلسفه ده کوپرنیکس صاحب خپل وایي اقرار کوي خپل وایي چې دا د مسلمان مفکر علامه زرقالی رحمت الله علیه ما اخستي علامه زرقالی الاندلس رحمه الله دغه ما اخستي تجھے کوئی نسبت نہیں اپنے آبا سے هغه وای علامه اقبال تخپل پلانو ته په کوم بنیاد باندې ځان نسبت کوي زم مسلمان یم ابن خلدون مسلمان زم مسلمان یم غزالی مسلمان زم مسلمان امام ابو حنیفه مسلمان تاو د په منځ کې ډېر فرق دی ته څنګه په دوی خلکو نازېږي ته ډېر بے کردار دی او ډېر کمزور دی او ډېر لوی خلک بهر تفتیش نو امامت عظما امامت خلافت درې وړ الفاظ د متقدمین علماء کرامو درای مطابق الفاظ مترادف دي معنی وا لکه درې شلا او شپته یو شای نمونه مختلف دا متقدمین راغلي د اهل سنت والجماعت شیعاګان وای د امامت او د خلافت په منځ کې فرق خلافت دنیوي مشرتوب توای او امامت دینی مشرتوب توای الریاست الدنیویه والریاست الدینیه الریاست الدنیاوی او الریاست الدینیه دوی خپل بچا چې سیاسي بچای او دنیاوی هغه ته دوی خلیفہ وای او چې کم د دوی مذهبي مشر لکه نن سبا د دوی خامنه‌ای د دوی امام خلیفہ او د امام په منځ کې دوی دا فرق دوی وای خلیفہ دغه انتخاب انسانان کوي نو کاغه نه د بغاوت وکړه بد نه ده او د امام انتخاب وی الله پاک خپل کړی دغه نه د بغاوت وکړو کفر نو ته د خامنه‌ای خلاف د کول کو فورا د پنسي کوي دا د شیعاګانو یعنی سنت والجماعت را دا د متقدمین نه دا یو شای نیابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حراست الدین و سیاست الدنیا بعض متأخرین پکې فرق کوي لکه امین اصلاح یو عالم امین اصلاح نومي یو کتاب یې لیکل اسلامي ریاست د یو فرق کړی د سلاس خاص دلیل ستانه وسه وی خلافت داسې ده لکه ریاست سټیټ ملک هواد او امامت داسې ده لکه حکومت یو ته سټیټ وای په انګریزي بل ته ګورنمنت وای امامت په مسلمانانو کې یا په عربی کې یا په اسلامي هوادونو کې اسلامي تعلیمات دا هغه صدای چې هغه ته په انګریزي کې ګورنمنت او خلافت په اسلامي علومو کې دا هغه صدای چې په انګریزي علومو کې هغه ته سټیټ وای او د دوی یو بل ته نسبت کل او د جز ده دا پولیټیکل ساينس مککتله د سیاسي علوم سټیټ دا مرکب به د سلور اجزاو
آبادی، علاقه، اقتدار اعلی، لوی اختیار. دا بنیادی خبره. اقتدار اعلی ټکه یاد وسات. یعنی کتان چا پوښتنه کوله چې د اسلام او اسلامي حکومت دغه امتیازات څه دي د نور انساني حکومتونو په نسبت باندې یا د جمهوریت په نسبت باندې، یو غټ جواب دا هم ده. ته به داسې ورته وایي چې په اسلامي حکومت کې اقتدار اعلی دی الله پاک، په جمهوریتونو یا په نور انساني طرز باندې چې کوم هغه جوړ شوي دي نظامونه، یک اقتدار اعلی د پارلمان، اقتدار اعلی هغه د پارلمان. دا مسله ورسته روانه ده ان شاء الله بینهم. خو سټیټ دا مرکب ده د څلورو اجزاو: آبادی، ګورنمنت یعنی حکومت، علاقه او اقتدار اعلی. او حکومت او ګورنمنت چې ورته وایي د دوی په اصطلاح دا یو جز. نو درې دا ده چې خلافت دا سټیټ او دا امامت یا امارت دا ګورنمنت دا حکومت دا جزء څه د خاص شرعي دلیل ستانه وسره خو د یو ذوق د یو سوچ. نو دا یو سال فاس دا 15 منټه